جعفر رضی اللہ عنہ چې کله شهید شو نبی پاک دا حکم وکړ اصنعوا لآل جعفر طعام د جعفر رضی اللہ عنہ د کورنۍ د پاره ډوډۍ تیاره کړي په مړي کې به په مړي کور والا باندې بوج کېږي نه چې تم ور باندې بوج شي او بس هملته پروت یې په ورځو ورځو باندې د نبی علیه السلام هدیه طریقه او سنت دا دی چې د مړي والا سره همکاري کوي ډوډۍ به وروړي او دا د نبی پاک امر تطبیق دی چې اصنعوا لآل جعفر طعام وایي د جعفر رضی الله عنه کورنۍ ډېرې سختې ژړل عایشه صدیقه وایي زم هملته ومه وی نبی علیہ السلام ته یو کس ورغی صحابي چې یا رسول الله د جعفر بیبي او ښځه او بچیان ډېر سخت ژاړي وی نبی پاک راولېږه ورته ویې چې ورشه نصیحت ورته وکړه چې مه ژاړئ دا سړی چې راغی بیا یې نبی پاک ته وی چې هغوی نه منې کېږي درېم او څلورم ځل راغی نبی پاک ورته وفرمایل داسې د حدیث الفاظ داسې راځي فحص فی افواههن الترابا په مخونو او په خلو کې ورته خاورې واچوه وی چې کله دا صحابي بار بار ته راته وی ما له ځان سره ویلې عایشه صدیقه رضی الله عنها وی ارغم الله انفک فوالله ما انت بفاعل ولا ترکت رسول الله من العنا الله دې ستا پوزه خړې کي دا خیرې نه وي داسې د ترحم لفظو یا د تهدید لفظو سختۍ لفظو زجر او د رټنې لفظو الله دې ستا پوزه خړه کي نه خو دې دغه کورنۍ د ژړا نه منع کړه او نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تکلیف کې پرېښود بار بار ورځي او بار بار ورځي او نبی پاک ته وایي چې دوی نه غلي کېږي نه غلي کېږي یا خو په ارام کښېنه ورځه نبی پاک ته ما او یا نبی پاک چې خبره درته کوي خو خبره عملي که منې که دوی د ژړا نه یوه مسله خو د دې حدیث نه دغه معلومیږي چې د مړي کور والا ته ډوډۍ باید برابره کړي ډوډۍ به ورته برابره او دا څه ضروري خبره نه ده چې سړی د چرګان حلال کړي او پسونه دې حلال کړي سابه دې پاخه کړي هغه د هګیو ښوروا دې وکړي زموږ ستاسو سابقه اصطلاح تاوده ورته وایي چې صرف ښوروا وکړي چې هغه دې وکړي الوګان دې پاخه کړي دویمه مسله د دې حدیث نه دا معلومیږي چې نبی علیه السلام بار بار ورلیږي چې ژاړئ ما ژاړئ ما خو نبی پاک خپله نه ورځي ځکه نبی علیه السلام هم زړه درد کوي او د کورنۍ زړه هم درد کوي هسې نه چې دا دواړه سره مخامخ شي زړه خو درد کوي او بعضې وخت کې چې د کور مشر د سترګو نه اوښکې روانې وي نو که هر څومره بې نصیحت کې هغه کور والا ستا سترګو ته ګوري او نور هم ژاړي او دا خو بیا د غمونو زمانه ده بله مسله د دې حدیث نه دا معلومیږي نبي پاک دته وایي چې د دوی په خولو کې خاورې ور واچوه یعنې مقصد دا چې څوک ژاړي او جزې فزې کوي د دوی په خولو کې خاورې ور اچول پکار دي یعنې بندول یې پکار دي چې خوله یې په ژړا باندې نه خوله یې په خاورو ډکه يأتي العبد أعلى